ملګرو دا ځوان هغه خو به تاسو ته یاد وي حسنین کم چې خپل مور او پلار باندې ډزې کړې وي او د هغې په نتیجه کې د دې کم پلار چې وفات شوی او مور یې ډېره زیاته زخمي وه د دې سره کم نن چې دی د اختر ورځ ده او دا اوس هم په جیل کې دی که څوک هغه خبر نه وي هغو سره به زه دا معلومات لږ شریک کم چې دې باندې د پلار د قتل کم الزام چې دی هغه اوس هم دی او مور یا چا نه دی معاف کړی او په جیل کې هغه اوس هم دی دې سره تاسو ته به په دې سکرین باندې ښکاري هم ډپټي کمشنر دیر لویر جناب وصال خان صاحب هغه ورسره په اختر کې ملاقات کړی دی ورسره کم نور جیلیان چې دي کم عمره نوجوانان چې دي او کم مټایان چې دي هغه یې پې تقسیم کړي دي او زه به دا ویم لکه هر ځل تقریبا ډپټي کمشنر یا اسسټنټ کمشنر چې کم دی د تیمرګري هغه خامخا دی جیل ته د اخترونو په ورځ که وړوکی اختر وي که لوی اختر وي په هغې کې دوره کوي او کم قیدیان چې دي د هغو سره ملاقات کوي نو د حسنین کم دا دویم دریم څلورم اختر چې دی هغه هم په جیل کې راغی او هر ځل چې کم دی ډپټي کمشنر د دې سره ملاقات کوي او څه پیسې یا کم مټایان چې دي هغه ولا ورکوي حسنین لا تر اوسه پورې کم ضمانت چې دی هغه کینسل شوی دی ټرایل چې کم دی هغه روان دی او کم د آزادېدو کم چانس چې دی هغه ډېر هم زیات کم دی بس الله تعالی دی هغه وکړي چې څه کې زمونږ خیر وي دغه ویډیو تاسو سره هم شریک کړه انشاءالله بل ویډیو کې ملایو الله حافظ